الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دیر انتہائی معزز و مکرم حضرت مولانا پیر جان علی صاحب حفظه اللہ تعالی امیر یوسی آگرہ او داغی سرا ناظم عمومی جناب حاجی کلیم اللہ صاحب حفظه اللہ تعالی او دیزے دیر استاسو جید علماء کرام استاسو دا ذلی استاسو دی تحصیل او دی آگری یونین کونسل دا طول علماء کابر تشریف فرما دی وقت اختصار پا وجہ زد طول نمونہ کی دیشی وانغست شما لیکن در رب دربار کې د ټولو نمونه ضرور موجود دي. زما عزیزانو مونږ او تاسو نن راجم یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په باب کې او ډیر خلک به مونږ دا وایي چې آیا د ختم نبوت دا موضوع دومره ضروری ده چې کوڅه کوڅه ډګر ډګر گلی گلی هر ځای کې د आवाज چالو دي او هر ځای چغې دي چې ختم نبوت زنده باد. آیا وجه دې صدا آیا دا دومره لوی تحریک چلولو څه ضرورت ته آیا دا دومره منډه ترړې چې د ټولو علماء او ټول توانای نن د ختم نبوت په موضوع باندې هغه خلق کیږي او د ټول علماء او توانای په دې کې لګیدلې دي. هغه وجه زه مختصر انداز کې دا بیانول غواړم چې نن تاسو انټرنیټ کولاو کوي یوټیوب تلاړ شي ګوګل تلاړ شي انټرنیټ کې کم زید تاسو زید قادیانانو پیجونه دي او داغه عجیب انداز کې هغه مسلمانانو لا هغه قادیانان شیطانان په کم انداز باندې دوکا او دجل او فریب کولو کوشش کول غواړي. هغه کې وګورئ تاسو ډاکټر یحیی پیج وګورئ چې کله تاسو ماسختن کور دلار شي یوټیوب باندې ډاکټر یحیی پیج راوړوي نو ټول ورځ باغی سلیریش غنټه دغه دجل دغه فریب دغه دوکي دغه چالو دي. که فیضان ختم نبوت پیج وګورئ ما یو ځل فیضان ختم نبوت پیج راوړولو نظر ډیر حیران او ما به سمواد به ما ته دي کې ملاوي شي لیکن چې هغه مې کتو هغه د قادیانانو پیج سرکاري مسلمان احمدي مسلمان هم د قادیانانو پیج دي داسې ورپسې ام ټي اي د قادیانانو باغی کې د قادیانانو د ټولو نه لوی ارزل چې هغه د پاکستان کې د ریپ په کیس کې گرفتار شو خلیفۃ المسیح الخامس ورتاغي وای مسرور دا غنوم د مرزا مسرور هغه پلیت پاغي باندې بیان کولو لیکن مسلمانانو ورو زه اوسو ضروری غن خبري چې هغه هر ځای کې هر ځای کې د ملګرو د پوی د پاره علماء کرامو ته سبق اورول غواړم طلباء کرام په دې مسله باندې پوی دي لیکن زما عام بازار والا یونیورسيټي والا کالج والا سکول په دغه مسله پوی نه چې قادیانه په کومه طریقه باندې مونږ دوکه کوي. ما د قادیانانو یو طالب علم سټوډنټ ما سره راغی یونیورسيټي نه راغی یونیورسيټي کې زما بیان او ثواب یونیورسيټي کې هغه طالب علم چې راغی جړلې سټوډنټ او غالبا چې د عثمان پوریر دي چې د ام بي اي کولا سي کول هغه په جړاو سترګونه وخ کې روانه وي ما ته وای تاسو مليانو مونږ ټول په دوکه کې ساتلیو ما ورته وی څنګه ما ته وی د قادیانانو کلمه صدا ما ورته وی قادیانانو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وی زمونږ څه کلمه ده مې زمونږ کلمه هم د لا اله الا الله محمد رسول الله وی تاسو دا ویل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د چا کلمه یغه مسلمان دي دینه علاوه یو لاک سلیری زره کوم به انبیاء کائنات تراغلی دي لیکن دغه ټول انبیاء یو لاک سلیری زره کوم به انبیاء کلمه په خپل وخت باندې حق وا چې چا ویل واغه جنت ته تللی دي او چې څوک هغه مسلمانو لیکن چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت شو یو لاک سلیری زره کوم به انبیاء کچره بازي ملګری یو لاک سلیری زره کوم به انبیاء د اهل سنت والجماعت عقیده ده که څوک یو لاک 44000 یا 40000 د يهوديانو یو مشر دی برناباس ورته وي انجیل برناباس چې کله زه د بیلاروس په دوره باندې ومه
نو ما هغه ځای کې یو چرچ نه راغستو انجیل برناباس په انجیل برناباس کې هغه د 1,44,40 تذکرہ کړی دا لیکن د اهل سنت والجماعت جميع د دې د اهل سنت والجماعت عقیده د 1,40,000 کم بیش د انبیاء دا اگر چې 2,40,000 قول شتا لیکن 1,40,000 کم بیش انبیاء د ټولو کلمه بر حق وا چا په ایمان راوړو هغه جنت ته تللی لیکن چې کله محمد رسول الله بعثت شو د ټولو انبیاء دا کلمې چې دا منسوخ شوې یو معیاري کلمه پاتې شو لا اله الا الله محمد رسول الله او چې چا دا ویلی هغه مسلمان دی چې چا دا نه ویلی هغه مسلمان نه دی که یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وای او د 1,40,000 کم بیش انبیاء کلمې نه ویلی بیا هم د مسلمان دی او که چری یو سړی 1,40,000 کم بیش انبیاء دغه کلمې ویلی لیکن لا اله الا الله محمد رسول الله نه انکار وکړو دا سړی کافر دی د مسلمان نشي کېده جمی فتاوجات په دې باندې وګورئ اوس دا سړی سوال کوي چې د قادیانی څه کلمه ده ما وی د قادیانی کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته وی بیا مرته تاسو کافر وای او تاسو هغه ځای کې ویلي چې ما یاري کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده ما وی او بیا مرته مون کافر وای ما ته وی قادیانان چې دي اذان یې څنګه ده مې اذان زمونږ د اذان په شان دي مونږ یې څنګه ده مې زمونږ د مونږ په شان دي روزه زکات حج یې څنګه دي مې زمونږ د په شان دي وی قادیانان محمد رسول الله تاخیری نبی نه وای ما وی قادیانان اوس یو نوې کتاب چاپ کړو خدام احمدیه لاهور نه د کتاب نوم د لا نبی بعده باغی کې صراحت سره لیکلي دي چې اخیری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو ماته بیا کافر وای مې بیا کافر وایو بیا په دغه کتاب کې لیکلي قران اخیری کتاب دی او په محمد رسول الله باندې نازل دی وی بیا مرته کافر وای مې بیا مرته کافر وایو وی قادیانان چې دي هغه د پټکې منی مې مرزا مسرور مونږ نغټ پټکې والے دي ګیره منی مې اولیا ګیره دا درود شریف منی مې او کم درود چې مونږ وایو هغه وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د قادیانانو په ټوله دنیا کې چې څومره مرزاړي دي په هر یو باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله په هر دغه درود شریف لیکل دي په هر یو باندې لیکلي لا نبی بعده او زما مسلمان رور به ماته لغوند را پاسي هغه وای چې دا ټولر سم موجود دي قادیانی ته کافر په سو جواب دی وای ما نه دغه سټوډنټ هم دا سوال کړو سترګونه اوخ کې روانه وي زما د بازار نوجوان هم دا سوال راوچتيږي یونیورسيټي کالج والا سټوډنټ هم دا سوال راوچتيږي زمیدار هغه د پټینه را پاسي لوغم دا سوال راوچتي چې بای کلمې زما د کلمې پشان ده اذان زما د اذان پشان ده منځ زما د منځ پشان کوي روزه زکات حج د ټولو قائل دي محمد رسول الله تاخيري پیغمبر وي هغه د الفاظ لیکلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی قران تاخيري کتاب وي او بیا دام وي چې دا محمد رسول الله نازل وي اے مولیانو تاسو ورته کافر کلوای مونږ ول داغه د کفر د فتوی تاریخ به بیانو په 1884 کې محمد لودیانوی عبد الله لودیانوی عزیز الرحمن لودیانوی رومنه فتوا 1884 کم چې فاضل محترم مولانا نجیب الاسلام صاحب چې کم تذکرہ کولا چې مرزا قادیانی چې دی مرزا قادیانی د مهدیت دعوه کوي کله چې د مهدیت دعوه وکړه په 1884 کې رومنه فتوا درې علماو د لودیانوی پر راغلی و بیا په 1914 کې دارالعلوم دیوبند کې د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه رومنه فتوا داغه په سرپرستی کې د دارالعلوم دیوبند نه مفصل فتوا راغلی و او هغه فتوا چې څوک قتل غواړي مستقله فتوا موجوده ده لیکن آئین پاکستان کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیم کې شک نمبر 20 چې غور سره وګوري په 1974 کې مفکر اسلام علامه مفتی محمود رحمت الله علیه غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه پروفیسر غفور داسلوی د هر ګوند د هر پارټي مشران خان عبدالعلی خان مغی کې موجودو مصر بټو په داس ختم کړو داسلوی خلک باغی کې موجودو دغه شاه احمد نورانی باغی کې موجودو نو دغه ټولو چې هغه کم داس خط کړي مسوده اسمبلی کې پیش کړي و دا د 1914 د دارالعلوم دیوبند فتوا و بیا په 1915 کې علما د لودیانوی علما د لودیانی علما د دیوبند علما د سهارنپور علما د پاکستان کې د کراچۍ د ملتان د پیښور د ټول علماو د لاهور دا متفقه یو لویه فتوا تیار کړې و باغی کې د کافر ویلي دي خو تاسو به اوس دا سوال کوئ چې د کلمه وای د منظم منی روزه زکات حج ازان منی او د عبادت خانه جوړ کړی دا پټکې وای ګیرم دا درود شریف وای محمد رسول الله تاخيري پیغمبر مخبل کتاب کې وای قران تاخيري کتاب وای کافر ورته پسوای ماغه نوجوان تا سټوډنټ تا ما یو کتاب راواغستو کتاب نوم د کلمۃ الفصل ځان سره یاد وساتئ په روحاني خزائن کې جلد نمبر 1 کې موجود دی دویم کتاب د کشتی نوح په روحاني خزائن جلد نمبر 1 باقي کې اتم نمبر کتاب دی بل رساله د ماهنامه الفضل بشیر الدین محمود چې د مرزا غلام احمد مشری زوی دی او دا غړم به خلیفہ مرتاغه وي اغلی کله د
درې واړو کتابونو کې دا الفاظ لیکلي دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مکه مکرمه کې 570 عیسوي کې د عبد الله په کور کې د امینی لختی جگر پیدا شو. په دویم ځل باندې دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د په قادیان کې په 1839 کې د غلام مرتضی په کور کې پیدا شوی دی چې کوم سړی د دوه ځله د پیغمبر د پیدایش د دوه ځلو قائل دی هغه د دیم قائل دی چې هغه پیغمبر محمد رسول الله اخیری پیغمبر دی. داغه مراد د قادیان مرزا دی چې هغه قرآن په محمد رسول الله نازل دی. مراد ته نه د قادیان مرزا اخلي چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله وي. مراد ته نه داغه په محمد رسول الله کې د قادیان مرزا غلامي دی چې هغه اذان کې وایي اشهد ان محمد رسول الله. مراد ته د قادیان مرزا دی. او زما مراد الحمدلله دې یو مسلمان بازار کې راونیسا ورته وایي محمد رسول الله څوک دی؟ ابو وایي د مدینه جانان دی. زما پیغمبر هغه دی چې الله ورته قرآن کې وایي یا ایها الرسول. الله خطاب کوي یا ایها النبی. زما الله ورته وایي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. زما الله داغه خطاب داغه چې ذکر کوي ذکر د محمد رسول الله عظمت بیانوي. الله فرمایي رفعنا لك ذکرک. زما الله ورته فرمایي یا ایها المزمل. زما الله ورته فرمایي یا ایها المدثر. زما الله ورته فرمایي طه. زما الله فرمایي یاسین. زما الله تعارف کوي هغه وایي اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. زما الله داغه تعریف کوي. زما الله وایي مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. زما الله چې داغه تعریف کوي هغه وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. زما الله تعریف کوي هغه وایي ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. زما الله تعریف کوي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مسلمانانو راته وایي د مدینه د جانان تذکره راشي د محمد رسول الله ذکر راشي. زما استاد پنځ باندې د مدینه جانان دی داغه پنځ باندې مرزا غلامه دی. تاسو راته وایي زما او داغه کلمه یو کې دی شي. نعره تکبیر نعره تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شهداء ختم نبوت نعره تکبیر. بازار والو غور سرا آئین کمالات د قادیانانو کتاب دے په اردو ژبه کې دے. اعجاز احمدی د قادیانانو کتاب دے په اردو ژبه کې دے. په سری الفاظو کې پکې لیکلي دي وایي عیسایانو با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه ول پنیر را لګلو وایي پاغي کې به د خنزیر چربی اچولا معاذ الله ثم معاذ الله. وایي چا چې د خنزیر چربی خوړل داغه نه بغیرته جوړ شوی دی او هغه ته وایي وستا پیغمبر محمد رسول الله او داغه صحابه به د خنزیر چربی خوڑا. آیا پدی کتاب کے آئین کمالات کی عبارت موجود نہیں بالال کا لیکن آئین کمالات کی دا عبارت موجودی یا مسلمان تپوس کوم چنن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا زعما دا علماء مفتیان میدان کے ولاڑ دی. آیا کم کم ملګری وای چې په ایمان هر ځای کې ور سره ولاړ ان شاء الله. نعره تکبیر لبیک 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 نعره تکبیر. بیا د قادیانانو کتاب دے آئین کمالات تد خپل کتاب قرآن کریم آغا قرآن دے چې زما اللہ داغی بارک فرمائی والکتاب المبین. اللہ فرمائی تفصیل الكتاب لا ریب فی. اللہ فرمائی ذالک الكتاب لا ریب فی. اللہ فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها. زما اللہ فرمائی والقرآن الحکیم. اللہ قرآن ندمر لوی شان و عظمت ورکڑے دے. آئین کمالات کی مرزا غلام احمد لکلی دی بشیر الدین محمود ام لکلی دی. وای مسلمانانو ستاسو قرآن د فحش کنزلو او د بکواساتو نه ډک دی. آیا مسلمانانو ما ته وایي چې دې پلیتانو خلاف موږ نه یو کیږو کوم ځای کې به یو کیږو؟ نعره تکبیر الله اکبر تاج و تخت ختم نبوت مرد مومن مرد حق اکرام الحق اکرام نعره تکبیر. صرف دانا انجام اتم زمیم اتم کتاب د قادیانانو کتاب دے اردو ژبه کی نہیں. مرزا مسرور کو بھی چیلنج ہے پورے کائنات کے قادیانیوں کو چیلنج ہے. ایک بھی قادیانی کینیڈا سے لے کر لندن سے لے کر امریکہ سے لے کر قادیان سے لے کر ربوا سے لے کر پوری دنیا میں کسی بھی قادیانی کو چیلنج ہے اگر میرے ایک کتاب کا حوالہ بھی غلط ثابت کر سکے. لوگوں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اس چار سبدہ چوک میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے لیکن اگر میں سچ بولتا ہوں اور یقیناً سچ بولتا ہوں کتاب میرے پاس موجود اردو زبان میں موجود جس میں میرے پیغمبر کو گالی جس میں میرے اللہ کو گالی اسلامی قربانی کتاب کا نام 12 نمبر پیج اس پہ لکھا ہے تمہارا رب میرے ساتھ زنا کرتا ہے.
राशे जमाज जानो किताब गोरा इस्लामी कुर्बानी नुमी वर्ला पकम अंदाज खदे पाग किताब की मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लिखली दी दाई लिखली दी वही मिर्जा गुलाम अहमद अल्लाह खज़ा अल्लाह बेदिश पे कट्टर आतलो आया मुसलमानानो सा फ्लार तसुक कंजल नशी कोले सा मूर तसुक कंजल नशी कोले अगर पर ये आईने कमालात के और पर कलिमतुल फसल के और पर किश्ती नूह के पर महनामा अल फजल पर ये टूल किताबों के दा इबारत लिखी वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दुएम जल्द गुलाम मुर्तजा न पैदाओ ताना तपोस कोम तपलार रवाने ताते उसरे हुए चीज स्ता दुएम प्लारम तो वर्ला सर खोरे जका तो प्लार वारिस मौजूद है तो मोर वारिस मौजूद है जका जगस्ता मोर तम सा प्लार तक कंजल उकड़ल आया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला वारिस है लेकिन भी हम दे उलमा होता था दाने दी वेले टोपक रा वाखला हमने कभी ये नहीं कहा बम से उड़ा दो कभी ये नहीं कहा गन उठा दो कभी ये नहीं कहा कादियानियों का फलां जगह मिर्जाड़ा है उसको मसमार कर दिया जाएगा हम सिर्फ मुसलमान को ये कहते हैं मुसलमानों वतन अजीज पाकिस्तान में आईन मौजूद है 1974 के आर्टिकल 3 के नीचे 106 260 की तरमीम में शक नंबर 20 का मुताला करो 1984 इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 295 ए से लेकर 298 सी तक मुताला करो और मुताले के बाद इन तमाम उलमा ज़ुआमा जो तेरे सामने जोली बिछा कर खड़े हैं तुझसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामूस की भीख मांगते हैं मैं कहता हूँ इनका दस्तबाजू बन जाओ और पूरी दुनिया में कादियानियत का ताक़ुब कर जाओ और मसरूरे को कह दो मिर्जा मसरूरे अल्लाह की कसम न खुद सोएंगे न तुम्हें चैन की नींद सोने देंगे इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहे एक कतरा भी खून का बाकी रहेगा एक रमक भी सांस की बाकी रहेगी इंशाअल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर खत्म नबूवत जिंदाबाद तारीख खत्म नबूवत जिंदाबाद नारे तकबीर इंशाअल्लाह तुम सरे वही जबकार को इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त पलितान और खिलाफ तदी तहरीक ही सयम और पाकिस्तान दा आईन मुताबिक बददी जनाजा ददी वतन ने इंशाअल्लाह होते दा उबासु बे इंशाअल्लाह ताला बोलवाई तकबीर आलमी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत कारी इकरामुल हक से जिंदाबाद ब्यावर बसे मख के राजा ब्यादी पलित मुर्दार था गोरा दर से इबरत किताब उनुम दे उर्दू जबके मुसलमानानो सासो अदालत के मुकदमे खुदा उर्दू जबकी किताब मौजूद दे दर से इबरत जमी में अंजाम आथम उर्दू जबके मौजूद दे और ब्या किश्ती नूह उर्दू जबके मौजूद दे बाकी की लिखली वैदी ईसा अलैहि सलाम सलूर ने आगाने वे वैदा सलूर वाला बजना पसी घर से दे ब्यावर पसी लिखली दी वो ईसा अलैहि सलातो व सलाम मोर हजरत मरियम छवा दागी समझ बुरी वचड़े खावंदा निकलो कुरान करीम में यही वादा न करे अल्लाह किताब के इरशाद फरमाई वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फतख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या ए मुसलमानानो आया ईसा अलैहि सलाम न मोर वारिस निश्ता आया मौत आई वारिस नयो आया दखल पैगंबरानो तपोस बन कहू वही रत टोल रत वही तपोस पे कभी इंशाअल्लाह जवाब पे और कभी इंशाअल्लाह ताला दे उलमा सरबा दस्तो बाजू जोड़ी को इंशाअल्लाह वायु बोर जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे इंशाअल्लाह हाथ उठाकर बताओ जामी शहादत पी लेंगे इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह दे टोलो मलगरो दा साई जदीदा मेहनत और कोशिश जदीदा काविशुना अल्लाह खपल दरबार के कबूल की अल्लाह मुंग दे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामूस बयान हो गर्जे अल्लाह दा हिफाजत को उनकी जोड़ के रब करीम आज़म उस्ताद मुकर्रम उस्तादुल उलमा वल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना दिर बाबा जी अब्दुल हलीम से हफिज़हुल्लाह
تعالی ودامت برکاتهم العالیه هغه بیمارو دی پروګرام تر اتګ ونکړې شو دعا ورته کوي چې الله ورته شفای کامل عاجل ورکی نو موږ د سرپرستۍ لپاره حضرت مولانا پیر حزب الله جان صاحب د عقیده خادمان دی ټولو ته دعا وکړي چې الله غیله عمر دراز ورکی او الله د عقیده سعیده مهنت الله همیشه د لپاره قائم دائم وساتي مولانا بیمار دی مولانا گوهر شاه صاحب حفظه الله تعالی زمونږ ټولو مشر دی هغه راغلی هم تشریف هم راوړو بیمارو دعا ورته کې الله ورته شفای کامل ورکړي د دې یونین کونسل د امیر محترم سرپرست اعلی او د دې ناظم عمومي د ډېر دعا وکړي دومره لوی مهنت او کاوش او بیا دې ټولو طلباء او چا دې سره مدد کړي دي هر قسمه جانی مالی کړي دي څومره خلکو راتک کړي دي الله ټولو له عمر دراز ورکړي زمونږ نجیب الاسلام صاحب ډېر مهنت او منډه تړلې واله هغه تم دعا وکړي چې الله ورلا په عمر کې برکت واچي خالق ارض و سما منګ او تاسو ټول د محمد رسول الله د ناموس پایان وګرځي الله دې خلکو دې راتک په برکت باندې چې دا دومره لوی مهنت وکړو دې زیناست وکړه الله د ختم نبوت دا پروګرام ته 4 چاند لګول رب کریم دې په برکت د دې کاروبارونو کې برکات واچي الله کوم قرضدار وي قرض د بوج نه اخلاص کې کوم طلبه امتحان را روان دي الله لوی کامیابی په ورته نصیب کې خالق ارض و سما ټول طلبه علما او مفتیان مناظرین محدثین ته نه جوړ کې الله د ختم نبوت څومره مشران دي د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت الله عمر دراز ټولو ته نصیب وساتي او دغه غسای شفقت همیشه زمون په سرونو قائم دائم وساتي خالق ارض سما د خلکو په کم ځای چې هر سړی ناس تکړه دا یا ولاړه کړي دا الله تورله د خپل شان مطابق دغه اجر ورکي رب کریم د خپل شان مطابق اجر ورکي دا پټه ماشومان دي دلته ځوانان دي الله دا مشران دي الله د ژوندۍ په هر موړ کې ورته کامیابی نصیب کړي او الله په حشر میدان کې د حوض کو سرجام د جناب محمد رسول الله د دست اطهر نټولو ته نصیب وساتي او اخر وخت دا کلمه الله ټولو ته نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله رقت عينا